15 تازه مهم او لنډ خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو، دا لنډ خبرونه تر اخره وګورئ. لومړی خبر: پولیسو په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو استازي الله ګل مجاهد زوی او ساتونکي له یو بي پیلوټه زري موټر او یو میل بې جوازه کلاشینکوف سره نیولي دي. د کابل ښار د 12مې حوزې امیر اجمل احمدزی وایي چې په موټر کې 3 کسان و چې یو یې په تېښته بریالی شوی او 2 نور یې د کابل امنیه قومندانۍ ته د څېړنو په موخه سپارل شوي دي. ډاکټر عبدالله د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله به سبا تاجکستان ته سفر وکړي. د ملي روغې جوړې شورا وایي چې دا سفر به د افغان سولې پروسه کې د سیمه ییز ملاتړ ترلاسه کولو په موخه ترسره شي. ولسمشر ماڼۍ کوم وزارت لغوه کړ؟ ولسمشر ماڼۍ د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت لغوه کړ. سیما سمر دغه ولایت وزیره وه. سمر ویلي دي چې دا د حکومت له دغه پریکړې نه وه خبره او همکارانو یې ورته ویلي دي چې وزارت لغوه شوی دی. حمدالله محب چیرته سفر وکړ؟ د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ آذربایجان ته تللی دی. ټاکل شوي چې د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې له آذربایجاني مقاماتو سره د 2 هیوادونو د 2 اړخیزو همکاریو پر غښتلتیا او پراختیا خبرې وکړي. او آخري خبر همدا چې قربان مراد د سرپل ولایت نوی والی ټاکل شوی دی. قربان مراد د عبدالقادر اشنا پر ځای د سرپل د نوي والی په توګه وګمارل شو. ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که په اړه نظر لرئ کولی شئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره کولی شئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. تر بیا الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.